سلامونه ملګرو. مشر سره ناست یو، جیل نه راغلی ده. جیل چې د وخت څرنګه تېر کړ، خلکو رویه څرنګه وه، د پولیسو رویه څرنګه وه، انتظامیه ورسره چې کوم جیل چې نور خلک وو هغو چې د دعوت وچلولی نه دی وچلولی. ګوره بول خو جیل یا رویه دا خو خپل یو دلته زمونږ او زمونږ په شان سوچ او فکر لرونکي خلکو دپاره یو مخصوص رولز جوړ شوي دي که نه، چې هغه به څنګه ته ساتې او څنګه. بیا هم تر څو چې ما د خلکو زړونه کتل او د دوی پټه په غوږ کې خبرې، نو دا نه ولیدل چې د تحریک دپاره هر ځای کې یو څه نه څه هغه د خلکو په ذهنونو د دوی د رښتونوالي او د دغې اثرات شته دی. باقي خبره دا چې یاره مونږ هلته جیل کې محنت وکړو، یو بل ته ناست اول خو ما ته دا اجازت نه و چې زه ګرځېدلی شم راته چکو شوی و، چکو شو ډېر هغه نه و، خو دومره مې ولیدلم چې ډېر خاص داسې د کمپین ضرورت مې نه ولیدو. چېرته به د چا نه تپوس کولو هغه هر شي په هر څه خبر و. بس هغه چا راته ویل چې سایي کمال خان شرمي به وي چې پیلاو یې که او بیا یې راټولوه. نو د پی ټي ایم هغه نظریات راټولول، یعنې اتفاق کول، منظم کول، دغه کار پکې پاتې دی او دا روان دی، دا په مخ ځي. نور خبره د وطن ده، خبره د جیلونو نه ده. دا نه حسابېږي چې څو کسانو جیل وخوړو، څومره یې وخوړو، زه یم بل دی بل دی. اهمیت زموږ دپاره یو شان دی، که ما جیل ته اچوي که یو زموږ عام ملګری جیل ته اچوي. خبره د وطن ده. څومره مو وطن د وطن سوچ په مخ بوت، دا به سره کچو. پیمایش به د دغې پیمایش به څومره تکلیف مې وخوړو، دا نه، څومره مې د وطن دپاره کار وکړو، دغه به زموږ معیار به هلته وي. نو ګرفتاري په وخت باندې خو تا په ګرفتارۍ باندې په ټولو پښتنو شي یو قسم یووالی راغلی، ملي یووالی راغلی، ټول لر او بر افغان شي یووالی راغلی، ډېر ښه غږ پورته څه هغې والي سره بیا مطمئن مې خبرېدې به که نه؟ چې ګوره زه مطمئن لا اول به ما دا نه وه چې ما ته د په جیل کې چا ویلي وی. یو ځل جرګه راغلی و، هغې ما ته وویل چې ما زه د جرګې په مذاکرات باندې د جیل نه دغه خلاصول نه غواړم، زه ملګري لرم. بیا هغو ویل ستا ملګري به ستړي شي. ما ویل که داسې وخت هم راغی چې زه پانسۍ ته ختم او دوی هېڅ شور نه وکړه، هېڅ غلي وو، زه مې بیا په دوی یقین دی چې دوی کې د وطن څه فایده دوی لیدلی که نه. زه په خپلو ملګرو په صلاحیتونو باندې او دوی په ننګ غیرت د یو شي هم زما هېڅ شک نشته. نو داسې څه هغه وه او خبر به شومه چې لر او بر وطن کې څومره هم پښتانه دي. زما دپاره خوشحالي دا نه وه چې زما دپاره راوتلي دي، زما دپاره خوشحالي دا وه چې دوی سره یو ځای شوي دي، دوی سره متحد شوي دي. د پښتنو اتفاق اتحاد دا زموږ ارمان دی. دا که په کوم صورت کې وي هم موږ ته خوشحالېږو، یعنې د دغې دپاره نه چې زه زما دپاره د وطن، ځکه څوک مې ټارچر کوي یا ما ته څه وایي هم خو دغه د وطن په وجه. نو د خلک چې زما هرکلی کوي زما دپاره راوځي، اصل کې دا زما دپاره نه راوځي، نه زما هرکلی کوي، ځکه چې زه نه خان یم نه سردار یم نه بل اودر سره زه یو سوچ فکر لرم. اصل کې دوی د سوچ فکر په وجه. نو منظور په ځان غلط نه دی چې دی وایي چې که زه بس خطلی یم هر شي ته. زه وایم سوچ فکر قیمتي دی. هم چا شعر ویلی و چې ما هوښیاره خان زمان وکړه د چا و چې یو سړی وم خو ډېرو چې د کام کیسه هم ژر نو سل شوم، څو ورځې به سل شوم که نه. نو دا وي چې دا د کام او د وطن مشترکه خبره ده، مشترکه کیسه ده. پښتنو چې په ما باندې احتجاج وکړ یا زما یې هرکلی وکړ، په هغې باندې زه صرف نه یم ښکلی کړی، د کام او د وطن روایات یې هم ښکلي کړي دي په دې باندې. د کام او د یووالۍ دا یې هم دنیا ته په دې ښودلې ده. نو دا زموږ کامي او د وطن غدی مننه. خو هر سړی په خپل ځان کې ځان نه وکړي چې ماشاءالله خدای دومره شعور راکړه چې زه د وطن دپاره خبره کولی شم. زما خوله خو دومره غټه نه راته ښکارېږي چې د خلکو دنګ او غیرت وستایم. ما هم دومره وایم چې د تحریک ملاتړ کوونکي خلک که چیرې د وطن تیږو ونو خبرې کولی شولی، دوی چې په لار تېرېدلی دوی ته به یې د زار او قربان ټکي کولی ضرور.